د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي په مشرۍ یو پلاوي د بلخ ولایت له والي او ګڼو ځای چارواکو سره وکتل. په دې اړوند جوړه شوې غونډه کې د بلخ ولایت د والي په ګډون د دغه ولایت ګڼو سیمه ییزو چارواکو شتون درلود. د غونډې په پیل کې د بلخ والي د ازبکستان هیواد چارواکو ته ښه راغلاست ویل او د دواړو هیوادونو په ځانګړي ډول د بلخ او سرخندریا ولایتونو ترمنځ یې د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د دغو دوه ولایتونو ترمنځ د ترانزیت، اورګاډي پټلۍ، صادراتو او وارداتو او د خلکو او سوداګرو د تګ راتګ په موخه د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لیدل کیږي. ښاغلي والي دغه راز وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنۍ سره سراسري امنیت ټینګ شوی او د اسلامي امارت رهبري له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره د غوره اړیکو په ټینګښت ټینګار کوي. نوموړي همداراز له ازبکستاني چارواکو څخه وغوښتل چې په بلخ ولایت کې د امام بخاري رحمه الله د سترې مدرسې د جوړېدو چارې ګړندۍ کړي. ورته مهال د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس شیخ عبدالجلیل شهید خیل او د بلخ پوهنتون رئیس شیخ محمد سعید هاشمي په خپل نوبت سره د دواړو هیوادونو د علماو د رول په تړاو خپل لیدلوري څرګند کړل او دغه راز د اقتصادي پراختیا، د ترانزیت پیاوړتیا، د سوداګریزو لارو د جوړولو او د زیربناو د بیارغونې په برخه کې د اسلامي امارت له هڅو څخه هم یادونه وکړه. له بلې خوا د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشوف هم د سرخندریا او د بلخ ولایتونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا ترڅنګ ټینګار وکړ چې افغانستان اوس په یو خوندي هیواد بدل شوی او دوی د اقتصادي اړیکو او سوداګرۍ پراختیا په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. په همدې حال کې د سرخندریا والي وویل چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې اړیکې پراخې شوي دي چې د همکاریو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د پولو امنیت هم خوندي شوی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره خپل همکاري دوامداره وساتي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره په ټول هیواد کې بشپړ امنیت رامنځته شوی، نو په همدې اساس د بیلابیلو هیوادونو سیاسي، ټولنیز او دولتي شخصیتونه کولای شي په خوندي توګه افغانستان ته سفر وکړي او د دغه هیواد له چارواکو سره وویني.